هوکړه یا قرارداد په مختلفو بڼو لیکل کیږي. مختلف ټمپلیټونه دي چې خلک کاروي. ولې زه تاسو ته د یو تخصصي او اسانه قرارداد 14 مادې یا برخې تشریح کوم چې حتما تاسو په قرارداد کې ځای په ځای کړئ. که چیرې دغه 14 برخې تاسو ځای په ځای کړئ آینده کې تاسو د قانون په وړاندې مسؤلیت نه لرئ، یعنی تاسو ستونزې حلېږي. ما په دې باندې ډیر زیات کار کړی دوستانو، دقیق وګورئ، اسانه ده. 14 مادې دي، دغه 14 مادو کې تاسو خپل ټول کاروبار راونغاړئ. لومړی ماده د قرارداد خواوې دي. دلته د خواو په اړه منظم معلومات وړاندې کوي. دوهمه ماده د قرارداد موضوع ده. دغه قرارداد په کومه موضوع ترسره کیږي، موضوع باید تاسو تشریح کړئ. دریمه ماده د قرارداد وخت دی. څومره وخت د قرارداد لیکل کیږي، 6 میاشتې، 1 کال، 2 کاله، 15 کاله. دا باید تاسو په منظم شکل په دغه قرارداد کې ځای په ځای کړئ. څلورمه ماده پانګونه او د پانګوالو اسهامو برخې دي. پنځمه ماده چې ډیره مهمه ده د پانګوالو او یا هم د ونډوالو مسؤلیتونه او مکلفیتونه دي. شپږمه ماده ګډ مسؤلیتونه دي. دوستانو په کاروبار کې یو انفرادي مسؤلیتونه دي، بل ګډ مسؤلیتونه دي. دلته تاسو ګډ مسؤلیتونه چې د ټولو مسؤلیتونه وي حتما ځای په ځای کړئ. اومه ماده د قرارداد محرمیت دی یا د کاروبار محرمیت دی. دا په دې معنی که یو شخص په آینده کې قرارداد پریدي نو د دې قرارداد او همدارنګه د کاروبار ټول موضوعات محرم وي. دوهمه برخه کې چیرې یو څوک دغه قرارداد ته داخليږي نو د قانون پر اساس او یا هم د قرارداد پر اساس دوی حق نه لري چې د شرکت داخلي موضوعات د نورو سره د سیالانو سره شریک کړي. یعنی دا ډیره مهمه ده چې په قرارداد کې ذکر شوی موارد محرم وي او د خواو ترمنځ وي. دلته تاسو نور موضوعات هم ځای په ځای کولای شئ چې تاسو فکر کوئ هغه باید محرم وساتل شي یا کانفیډنشل باید وساتل شي. نو دغه برخې تاسو په نظر کې ونیسئ. اتمه برخه جبران د خساره یا ریمیډیز دی. که کله تاوان رامنځته کیږي څنګه حل کیږي او یا هم د خساراتو جبران به څنګه کیږي، دا باید پکې ولیکل شي. نهمه برخه فورس ماجور یا د غیر مترقبه حالاتو پیشبینی ده چې دا باید په قرارداد کې ولیکل شي. زلزله کیږي، کور چپه کیږي، دغه حالات سره به څنګه کیږي. سیاسي اوضاع خرابېږي، په دغه حالاتو کې باید څه وکړو، دا مخکې نه تاسو پیشبینی وکړئ. لسمه برخه ډیره مهمه برخه ده، ډیسپیوټ ریزولوشن او یا هم د شخړو حل دی. دوستانو دغه ډیر متوجه اوسئ. اکثر زموږ افغانان چې کله د بهرنیانو سره قرارداد تړي نو هلته د شخړو د حل مراکز بیا خارجي هیوادونه ټاکي. یو قرارداد موږ ته داسې راغلی و کله چې زه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې ویاند وم. یو قرارداد داسې و چې زموږ یو افغان پانګوال د یو امریکایي سره چې په امریکا کې اوسېده قرارداد تړلی و، ګډه پانګونه په افغانستان کې کړې وه او هغه کې ذکر شوی و چې که چیرې زما او ستا ترمنځ شخړه رامنځته کیږي نو دغه شخړو حل باید موږ په امریکا کې وکړو. د امریکا په کمرشل ډیسپیوټ ریزولوشن سنټر کې باید وسي. کله چې د دوی ترمنځ یو وخت کې ستونزه رامنځته کیږي دغه شخص په افغانستان کې وي ولی پارتنر په امریکا کې وي، دا غواړي چې امریکې ته ولاړ شي ولی ویزا ورته نه ورکول کیږي، نشي کولای چې هلته ولاړ شي. لا تر اوسه پورې دغه قضیه لا انحله پاتې ده. نو تاسو دلته هم ډیر پاملرنه وکړئ. که چیرې قرارداد تړئ نو د شخړو د حل مرکز تاسو افغانستان وټاکئ. موږ ای سی ډي آر لرو، تاسو کولی شئ چې د ای سی ډي آر په مرکز کې دغه ستونزې حل کړئ. یو بله ویډیو په دې باندې جوړوم چې د اختلافاتو یا د سوداګریزو شخړو حل څنګه کیږي، د کومو لارو څخه استفاده وکړو. زما راتلونکي ویډیو په همدغه برخه کې ده، حتما ورته منتظر اوسئ. ډیر جالب ویډیو ده. نو دلته تاسو دوستانو پاملرنه وکړئ، ډیره مهمه ده. کله چې د شخړو حل مرکز ته موضوع راځي تاسو افغانستان وټاکئ او یا هم داسې یو هیواد وټاکئ چې د دواړو دپاره اسانه وي، تګ راتګ امکان ولري. 11مه ماده ډیره مهمه ده، د کاروبار ویشل دي، د قرارداد فسخ ده او یا هم تعدیلات دي. دا دلته باید تاسو مخکې نه پیشبینی وکړئ که یو پارتنر غواړي چې د قرارداد نه ووځي کوم شرایط باید ولري. همدارنګه که دا قرارداد فسخه کیږي له منځه ځي، د قرارداد نه وروسته آیا خواوې کولی شي د شرکت د نوم نه استفاده وکړي، د امکاناتو نه استفاده وکړي، دا باید پیشبینی سي. 12مه ماده دوستانو ډیره مهمه ده. په 12مه ماده کې تاسو باید دغه قرارداد یا کنټراکټ اساس ولیکئ چې دا د کوم قانون په واسطه یا د کوم هیواد د قانون په واسطه جوړ شوی او تطبیقیږي. که آینده کې
په دغه قرارداد کې کوم ستونزه یا مشکل پیښیږي چې بیا دغه هیواد قوانینو ته مراجعه وشي. 14مه ماده متفرقه موارد دي یا miscellaneous provisions. په دغه برخه کې تاسو ټول هغه موارد ځای په ځای کوئ چې په دغه 12 مادو کې نه ځای په ځای شوی. مثلا د کې لیکي چې دغه قرارداد 3 کاپي ده، یو کاپي یو خوا سره، بل کاپي بل خوا سره، او یو کاپي هم د افغانستان دولت سره، او یا هم د کوم خدماتي شرکت لیکي یا ECBR د ثبت مرکزی نوم لیکي چې هغه ته سپاري، هغه پکې لیکل کیږي. دوستانو کله چې تاسو دغه 14 موارد مکمل ولیکل، منظم سو او د ټولو خواو توافق پرې راغی، نو دغه وروستۍ مرحله ده چې د ټولو خواو لاسلیکونه باید په دې قرارداد کې راشي. په ځینو قراردادونو کې د شاهدانو دپاره هم ځای ورکړل سوی وي، د خواو غوښتنه وي چې بعد اقل 3 کسه باید د شاهد په توګه دغلته لاسلیک وکړي. نو دلته بیا تاسو په اخر کې کولی شئ چې دغه نومونه او موقفونه او جزئیات ولیکئ چې د شاهدانو په توګه په دغه قرارداد باندې لاسلیک وکړي. د نه وروسته ضمایم دي. ضمایم په دې معنا چې په آینده کې که چیرې تاسو کوم جلسه نیسئ، کوم پریکړه کوئ چې دغه د قرارداد پر اساس وي، نو تاسو د دې لپاره چې دغه د ټول لپاره په یاد پاتې سي د قرارداد سره اټچ کوئ. مثلا نوی تشکیل جوړوي او یا هم د هیئت رهبري جلسه نیول کیږي، په هغه کې خاص تصمیم نیول کیږي چې خواوې مکلف دی له دې نه وروسته 8 بجې دفتر ته راشي، دا کار وکړي، هغه کار وکړي، هغه داخلي پروسیجرونه تاسو لیکئ، هغه ټول امضا کوي. ټول خواوې چې امضا کړي د هغه نه وروسته یو کاپي د دغې صورت جلسې د قرارداد سره اټچ کیږي، ضمیمه کیږي، فایل کیږي. دوستانو دغه هغه موارد چې په یو قرارداد کې ډیره مهمه ده او غوښتنه مې تاسو نه ده که هر کاروبار کوئ، که وړوکی کاروبار وي، متوسط وي، لوی کاروبار وي، نو تاسو حتما قرارداد ولیکئ. ما لیدلی دی چې ډیری ملګري، دوستان، خواږه ملګري ول سره یو ځای سول، غوښتل چې کاروبار پیل کړي، یو بل باندې اعتماد درلود، دوی کاروبار پیل کړ، ولې د وخت په تیریدو سره دوی په دښمنانو تبدیل سول. علت دا و چې دوی ترمنځ یو منظم لیکل سوي قرارداد نه و، ترڅو ټول خواوې مکلف اوسي او دغه قرارداد مراعات کړي. دوی ویل زه اوس کاروبار کوو، آینده کې به سره ښه ځو، موږ خو یو بل باندې اعتماد لرو، اعتبار لرو، احمد به کله دا کار کوي، محمود به کله دا کار کوي، یا زه کله دا کار کوم. نه، دا موضوعات نشته دوستانو. هر کله چې قرارداد پیلوئ، د هر کار نه مخکې تاسو باید قرارداد ولیکئ، ارشیوي کړئ، ځان سره وساتئ. بیا هم تاسو ته وایم بې له قرارداد نه چې بیخي هر څوک اوسي، هر څوک وایم چې اوسي، تاسو کاروبار مه پیلوئ. اول قرارداد ولیکئ، د هغه په اساس باندې بیا خپل چارې پر مخ یوسئ.